بسم الله الرحمن الرحیم. استاد تاسو په اجازه ما لټولو نه اول پکانو ولي اوس می هغه جانان پل پکانو ولي له دښمنه نو بیا څه ګله پکار ده چې می خپل د لارې مل پکانو ولي. جواب سے دلته هر سړی پکانو د وشتو دی، لغمانیان اسی مشال پکانو ولي. دلته هر سړی پکانو د وشتو دی، لغمانیان اسی مشال پکانو ولي. خي پیسې په جاسوسي کې پیدا کیږي. اداري فساد یا غوړ رشوتونه د دولت په پالیسۍ کې پیدا کیږي. لیونیا لپختونه څه جوړ نشول، اوس خو هر څه انګلیسي کې پیدا کیږي. او په ډېرې بخښنې استاده چې پنیا کې موجود وي کوم خویونه، هماغه به المسۍ کې پیدا کیږي. مننه، خیر اوسئ. داسې نه ده چې پنیا کې موجود وي کوم خویونه، هماغه به المسۍ کې پیدا کیږي. ګورئ ځوانانو، که تاسې لږ غلي شئ، هغه شاته خلک به د کمالي صاحب له دې شعر نه هم هغوی به هم خوند واخلي، او که تاسې شور وکئ نو ټول خلک به ترې محروم پاتې شي. سایل صاحب، داسې نه ده چې هر چا ته پاتې کیږي. دا دنیا به یو الله ته پاتې کیږي. واړه کلی به دروغ وي وران کړي چې خبره څو رښتیا ته پاتې کیږي. ټکور صاحب، چې ښکلا به د له څه سره تشبیه کم، ګلابونه دې ښکلا ته پاتې کیږي. د سپینګیرو علامې را باندې راغلې زرسوان صاحب، د سپینګیرو علامې را باندې راغلې، د نن کارانه سبا ته پاتې کیږي. د یار دوه سترګې کشمیر مخې کابل دی، اننګي پښتونخوا ته پاتې کیږي. مننه چې حالات داسې ترنګلي غوندې ښکاري، دا وطن به بیا ملا ته پاتې کیږي. او چې یاران ورسره مړ ژوندې پریدي، کمالزی هغه ته پاتې کیږي. ډیره مننه.